بسم الله الرحمن الرحیم. نبیا مدثر یم د عمومي ریاضي زده کړې لپاره ستاسو په خدمت کې راځو نن د عددونو تفریق زده کوو چې د عددونو تفریقول څه ډول سرته رسیږي او همدارنګه تفریق عملیه کومه عملیه ده. لومړی د تفریق د عملیې څخه شروع کوو. که چیرې د تفریق عملیې ته راسو نو داسې ویلی سو چې تفریق خپله په لغات کې کمولو ته ویل کیږي او د حساب په اصطلاح کې د لوی عدد څخه د کوچني عدد کمولو ته تفریق ویل کیږي. تفریق یا هم سبټرکشن عملیه چې ده دا عموما په دوو طریقو سره سرته رسولی سو. صحیح دي چې لومړنۍ طریقې ته یې عمودي طریقه وایو. لومړنۍ طریقې ته یې چې وایو عمودي طریقه وایو او همدارنګه دویمې طریقې ته یې افقي طریقه ورته وایو. یعنې یوې طریقې ته یې موږ ورټیکل میتود ورته ویلی سو یا هم عمودي طریقه ورته ویلی سو او بلې طریقې ته یې په خپله هوریزنټل میتود یا هم دې ته څه ډول طریقه ویلی سو؟ افقي طریقه ورته ویلی سو. یعنې تفریق عملیه چې ده دا عموما موږ کولی سو چې په دوه رقمه سره یې سرته ورسوو چې یو ته یې خپله عمودي طریقه ویل کېږي او بل ته افقي طریقه ویل کېږي. که چیرې تفریق ته راسو دا تفریق خپله د فرق پیدا کولو معنا لري. یعنې د دوو عددونو ترمنځ هغه ډیفرنس پیدا کول، فرق پیدا کول په خپله د تفریق په واسطه سره سرته رسیږي. لکه څنګه چې ما تاسو ته په تېره ویډیو کې د دې خبرې یادونه کړې وه چې په جمع کولو کې کوم شیان مهم دي. همدغسې د تفریق کې دلته زه تاسو ته د هغه خبرو یادونه کوم. هغه دا چې په تفریق کې کوم څه ډیر مهم دي. کله چې موږ د تفریق عملیه سرته رسوو نو کومو نقاطو ته باید زموږ پام وي. لومړی خو دا خبره ده چې کله موږ د تفریق عملیه سرته رسوو نو د تفریق عملیې سرته رسولو کې لومړی هغه څه چې ډیر مهم دي هغه دا چې عموما موږ په تفریق عملیه کې د لوی عدد څخه چې شي منفي کوو، د لوی عدد څخه کوچنی عدد منفي کوو. لومړی خبره خو دا سوه چې د لوی عدد څخه کوچنی عدد تفریقیږي. دویم دا چې د اعدادو مرتبې یا هم د عددونو مرتبې په نظر کې نیسو. د هغوی په نظر کې نیول ډیر مهم دي. هدف د دې خبرې څخه څه دی؟ هدف د دې خبرې څخه دا دی چې یویز به همیشه تر یویز لاندې لیکو، د یو عدد یویز به د بل عدد تر یویز لاندې لیکو، لسیز به د یو عدد د بل عدد تر لسیز لاندې لیکو او همدارنګه سلیز به د یو عدد تر بل عدد تر سلیز لاندې لیکو. همداسې ټوله مرتبې باید موږ په منظم ډول سره په نظر کې ونیسو تر څو د تفریق عملیه په سم ډول سره سرته ورسو. که چیرې تفریق یو مثال ته راسو، مثلا زه راځم یو مثال یې راخلمه، مثلا 8 منفي 3. تاسو چې لري داسې یو مثال لرو، په دې کې 8 منفي 3. 8 منفي 3 د 8 څخه 3 منفي کوو، یعنې 8 افغانۍ د ځان سره لرو، د 8 څخه 3 چې ایسته سي څو راسره پاتېږي؟ 15 افغانۍ سره کم کېږي، راسره پاتېږي. په دې ځای کې دغه د تفریق دغه لومړی جز چې دی دا د تفریق منحو په نوم سره یادېږي، د مفرق منحو په نوم سره یادېږي. دې ته خبره چې ویل کېږي مفرق منحه یا هم مفرق منحو ته ویل کېږي. او د دویم جز چې دی دې ته په خپله مفرق ویل کېږي. او همدارنګه هغه دریم جز چې د مفرق منحه څخه چې مفرق منفي سو لاسته راغلی دې ته په خپله د تفریق حاصل ورته ویل کېږي. د دریم جز ته چې ویل کېږي دریم جز ته د تفریق حاصل ورته ویل کېږي. یعنې دغه د عددونو په تفریق کې موږ درې جزه لرو. یو هغه عدد دی چې د هغه څخه بل عدد منفي کېږي، همدارنګه یو خو دا عدد سو. بل هغه عدد دی چې هغه تفریق کېدونکی دی، معنا هغه عدد څخه د بل عدد موږ د هغه عدد څه پکوو؟ تفریقوی د یو بل عدد څخه. یو خو دا خبره سوله. او همدارنګه دریم هغه عدد دی چې موږ ته د چیش څخه لاسته راځي. دریم هغه عدد دی چې هغه موږ ته د دې دواړو د فرق را ایستلو څخه وروسته موږ ته څه پکېږي؟ په لاس راځي. عموما په دې کې ما تاسو ته ویله چې درې برخې لرو چې یو ته هغه تفریق منحو ورته ویل کېږي او همدارنګه بل ته مفرق ویل کېږي او بل تفریق حاصل ویل کېږي. د دې بر علاوه دوه نور شیان چې په دې کې موجود دي، د دې علاوه چې دوه نور شیان په دې کې سته هغه څه شي دي؟ هغه دوه شیانو کې یو دا دی چې دغه ساین یا دغه علامه چې تاسو ویني دې ته په خپله سبټراکشن ساین یا هم د تفریق علامه ورته ویل کېږي. چې ورته ویل کېږي دې علامې ته د تفریق علامه ورته ویل کېږي. صحیح دي؟ همدارنګه که چیرې راسو دغه طریقه چې تاسو دلته په عمودي ډول سره عددونه یو د بل څخه تفریق سوه، دغې طریقې ته عمودي طریقه ویل کېږي یا هم دې طریقې ته vertical method of subtraction ویل کېږي. صحیح دي؟ vertical method of what؟ of subtraction. صحیح دي؟
د هغې نه وروسته راځم دغه سوال دی په هوریزنټل میتود یې درته حلومه 8 - 3 8 - 3 به مساوي سي په څو سره په 15 سره. په دې ځای کې تاسې وګورئ د دې هغه پارټس ده دغه پارټس چې دی دې ته د تفریق دې پارټ ته د تفریق هغه لومړنی پارټ ورته ویل کېږي چې همدارنګه دې ته دویم او دې ته حاصل. په دې ځای کې دغه علامه چې ده دې ته په خپله د ایکول علامه ورته ویل کېږي یا هم دې ته چې ویل کېږي د مساوي علامه ورته ویل کېږي. او په کومه طریقه چې دغه تفریق عملیه سرته ورسېدله دغه طریقې ته یې په خپله هوریزنټل میتود یا هم دې ته بیا کومه طریقه ورته ویل کېږي دې ته بیا افقي طریقه ورته ویل کېږي. هوریزنټل میتود یا هم دې ته چې ویل کېږي افقي طریقه ورته ویل کېږي. دا د عددونو تفریق په لنډ ډول سره کولی شو چې غټ عددونه هم په همدغه طریقه یو د بل څخه منفي کړو. مثلا زه راځم یو بل مثال راخلم. په دې مثال کې مثلا د مثال په توګه سره مثال داسې دی چې راځم د مثلا د 228 څخه څو منفي کومه مثلا 9 ځنې منفي کوم. په دې ځای کې دغه کار موږ په د همدغسې افقي طریقه سره هم سرته رسولی شو او کولی شو چې دغه کار چې دی دا په عمودي طریقه سره هم سرته ورسو. زه راځم په عمودي طریقه سره عددونه سره منظموم. راځم تر دغه 228 عدد رااخلم. د دې لاندې د دا بل عدد یویز تر یویز لاندې لیکم. راځم یویز یې رااخلم تر یویز لاندې لیکم او لسیز یې تر لسیز لاندې لیکم. کله چې مې دا کار سرته ورسوي د هغه څخه وروسته یې د یویز څخه راشروع کوم. لومړی یویز منفي کوم د هغه څخه وروسته لسیز او بیا سلیز. د اتو څخه نه ځي. ګورئ کله چې تاسو داسې یو عدد ولرئ چې د هغه عدد څخه دغه لاندې عدد نه تفریق کېږي یعنې نه ځینې کمیږي بیا تاسو کولی شئ د دویم عدد څخه پور واخلئ. اوس د اتو څخه نه چې دی هغه نه ځینې کمیږي. زه راځم د 2 څخه پور اخلم. د 2 څخه چې پور واخلم دغه 8 په 9 باندې نه بدلیږي بلکې دغه 8 په 18 باندې بدلیږي. ولې؟ ځکه ما د لسیز څخه پور واخیستی. ما د څو څخه پور واخیستی؟ د لسیز. وخت چې ما د لسیز څخه پور واخیستی نو په دغه وخت کې د 8 چې دی دا په څو باندې بدلیږي؟ 8 چې دی هغه په 18 باندې بدلیږي. د 18 څخه چې 9 لاړ شي خپله څو پاتېږي؟ نه پاتېږي. دلته پاته یو سو. د یو څخه نه ځي یو دېرش ورته راپرو چې دا 2 نه بلکې 11 سي. د 11 څخه چې بیا 8 ولاړ شي څو راته پاتېږي؟ 3 راته پاتېږي. او همدارنګه دلته پاته یو و. د یو څخه چې 0 ولاړ شي دا به خپله بېرته مساوي شي په څو سره؟ په 1 سره. یا دا خو سره کم سوله هغه ورټیکل طریقه یا هم سره کم عمودي طریقه شوه. یا یې په افقي طریقه سرته رسوو. مثلا لیکم چې 228 منفي 9 دا به مساوي شي. د اتو څخه نه ځي یو دېرش ورته راپرو چې دا 18 د 18 څخه چې 9 ولاړ شي نه پاته کېږي. دلته پاته یو. د یو څخه 8 نه ځي یو دېرش ورته راپرو چې دا 11 سي. د 11 څخه چې 8 ولاړ شي څو راته پاتېږي؟ 3. همدارنګه دلته بل عدد نشته او پاته دلته یو دی یعنې د یو څخه چې 0 ولاړ شي دا بېرته خپله مساوي کېږي په څو سره؟ په 1 سره. دا و د دې هغه په افقي ډول سره تفریق او په عمودي ډول سره د عددونو تفریق. ګورئ موږ کولی شو چې د کوچني عدد څخه هم لوی عدد منفي کړو. هغه به پر نمبر لاین باندې موږ پر هغه باندې بحث کوو چې هغه څنګه سرته رسیږي او په څه ډول سره دا کار سرته رسولی شو. د عددونو په تفریق کولو سره زموږ او ستاسو د دې ویډیو درس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.